په دې حدیث مبارک کې د هغه انسان واقعه ذکر شوې ده چې هغې 9 نوي قتلونه کړي وو. هغه لاړې او یو عالم ته وفرمیل ایا زما دپاره توبه شته؟ ایا ما به الله وبخي؟ نو هغه ورته وفرمیل نه، تا ډېر ګناهونه کړي، 9 نوي قتلونه دي کړي. نو خپله توره یې راواغېستله او دغه عالم یې پرې قتل کړه. نو دغه انسان د 100 قتلونو قاتل شو. یو بل عالم ته لاړ او هغې ته وفرمیل ایا زما لپاره توبه شته؟ ایا ما به الله سبحانه وتعالی وبخي؟ هغې ورته وفرمیل هاو، الله سبحانه وتعالی تا بخي. ورته ویې فرمیل توبه وباسه او هغه پلانکي کلي ته چې نیکانو خلکو کلی دی هلته لاړ شه. چې کله دغه انسان روان شو نو په لاره کې تې ساه وختله او وفات شو. نو د رحمت ملایکې رالي، هغې ویل چې مونږ یې روح چې دی اسمان د خیجو. او د شر ملایکو ویل چې نه، د انسان خو هیڅ د خیر کار نه دی کړی، دا ډېر لوی ګناهګار دی، د دې روح مونږ اسمان ته خیجو. الله سبحانه وتعالی یو ملایک راولېږله دوی د فیصلې لپاره. هغې ورته وفرمیل که دا انسان چې د کوم ځای نه دی حرکت کړی که دغه ځای ته نږدې و نو د شر ملایکې د روح دی خپله قبضه کې واخلي. او که چېرته دا د نیکانو کلي ته نږدې و، نیکو خلکو دا کوم هلته چې اراده کړې وه، کوم هلته چې روان و هلته نږدې و، نو بیا دې د خیر ملایکې د دې روح واخلي. نو کله چې هغې اندازه ولګوله دا انسان چې دی د خیر کلي ته، نیکانو خلکو کلي ته چې دی دا ډېر نږدې و، نو د خیر ملایکو د دې روح خپله قبضه کې واغسته. ولې الله سبحانه وتعالی دومره لوی ګناهګار چې 100 قتلونه یې کړي هغه وبخ، هغه ته مغفرت وکړه، د هغه روح د خیر ملائکو قبض کړه. نو ای ګناهګاره وروره، دا دلالت په دې باندې کوي چې الله ډېر رحیم ذات دی، چې الله سبحانه وتعالی د 100 قتلونو قاتل ته بخښنه کولی شي، نو تا ته یې نشي کولی. ستا به څومره ګناهونه وي. الله سبحانه وتعالی انسان د ټول ګناهونه معاف کوي چې کله انسان توبه وباسي الله سبحانه وتعالی ته په صدق سره. الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، مه نا امیده کیږي د الله د رحمت نه، نا امیدي نه ده پکار، د الله د رحمت د امید وساته او د خپلو ګناهونو نه توبه وباسه، د الله نه مغفرت طلب که. الله سبحانه وتعالی د ټولو ګناهونو بخونکی ذات دی، انسان د ټول ګناهونه معاف کوي چې کله انسان په صدق سره توبه وباسي. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې هر وخت ترلاسه کړئ په یوټیوب کې دا نوم ولیکئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. او که غواړئ چې تاسو هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهربانۍ له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام علیکم.